د نن ورځې تازه او مهم خبر. محب: د هغه مقاومت ملاتړ نه کوم چې قومانده او پیسې پردی وي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حال سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر سراکار ډاکټر حمدالله محب وایي په هیواد کې د هغه وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي چې پیسه، امر او قومانده یې پردی وي، خو که خپل امکانات ولرو بیا جلا مسله ده. ښاغلي محب د هیواد له یو خبریال ولی الله ملکزی سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې له ولسمشر اشرف غني څخه محب او امرالله صالح پرته نورو ټولو پخوانیو مطرح سیاسیونو د خپلو شخصي ګټو لپاره طالبانو سره تارونه غځولي وو او اړیکې یې ورسره ټینګولې. ډاکټر محب د جمهوري نظام له سقوط مخکې د سولې په اړه مسکو او نورو غونډو ته په اشارې ویلي. هماغه ورځو کې د کرزي صاحب کور د روسیې سفارت د یوې څانګې بڼه خپله کړې وه. خلک به یې هڅول چې پاسپورټونه وروړي، ویزه ورته واخلي او مسکو ته یې ولیږي. بیا هلته ولیدل شول چې طالبانو دوستم ته په روغبړ کې لاس هم ورنکړ او هغه څه وشول چې زموږ دریځ یې صحیح ثابت کړ. موږ نه غوښتل د یو حکومت په توګه هغه غونډه کې له کمزوري دریځه برخه واخلو. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر د ورتګ په اړه ویلي چې نور هیڅ بل هیواد حاضر نه و ښاغلی غني ته پناه ورکړي. د محب په وینا ناروی او سویټزرلند چې بې پرې هیوادونه ګڼل کیږي هغوی هم حاضر نشول چې ولسمشر ته ځای ورکړي، نو ځکه اماراتو ته لاړ او هغوی پناه ورکړه. محب دغه راز زیاته کړي چې د جمهوریت پر مهال د امنیت شورا چوکاټ کې ټول تصامیم د ولسمشر غني په لارښوونه او مشوره نیول. دغه پخواني چارواکي ټینګار کړی دی چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډیرو سیاسیونو ولسمشر غني ته شا کړه او هغه یې هیر کړ، خو دی لا هم د ښاغلي غني ترڅنګ ولاړ دی او نږدې روابط ورسره لري. دوستانو دا و د نور چمتو کلی خبر. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.